فرمایي دا علیه الصلاة والسلام بارک فرمایي علیه السلام وایي اتانا جبرائیل وقال یا محمد جبرائیل امین ما ته راغی راته ویل ای محمد علیه السلام ان الله یقرؤک سلام خدای سلام پر تا وایي ويقول بلغ امتي ورسوا دا خبر پروردگار وایي خپل امت ته ان من مات مفارقه للجماعه لا يشم رائحه الجناء العياذ بالله خدای علیه السلام ته ویل چې امت دا خبره ورسوه کستا امت د جماعت منځ نه کاوه ورته ووایه ای محمد علیه السلام لا يشم رائحه الجنه چې بوی د جنت پر تا باندې حرام دی العیاذ بالله وګورئ زموږ انسانان سپین ږیري خلک هغه ورځ را روان وم تعلیم مې د ماښام لمونځ ورکاوه پر ما ناوخته سوی و دا د لمانځه قرائت په دا ګویا کې اورېده کېدی را روان مې یو سپین ږیری مې ولیدی مشخص کوم یې نه دا پایې ته د دې دوکان پټ ناستو چې خلک مې ونه ویني چې دا ولې لمانځه ته نه ولاړېږي مال دا چې د دې دنیا دونه شرمندګي ده د خدای په حضور کې به ته څنګه درېږې او مرګ به دې څنګه زړه ته ډولېږي چې زه به مرم ټول مرګ ته هغه لحد ته ورتلونکي د خدای تعالی عز وجل حضور ته هر سړی ورځي نو چې ته دې دلته پټ ناست یې د خلکو څخه شرمېږې یو لږ څه حیا د دې اذان او د دې قرائت او د دې لمونځو څخه وکړه اکثره خلک وایي زه په قاري صاحب سره لمونځ کوم لمونځ نه کوم زما د بلا چې ته په ما پسې لمونځ نه کوې زه خو ډېر مختورن یم عاصي یم ګناهکاره یم ته در ما ډېر افزود یې په طاعت و عبادت کې په ما پسې لمونځ یا لعنتي زه دغه ته اریان یم په ما پسې خو چې لمونځ نه کوې خو نورو جاموګانو ته خو ولاړ شه ته په ګرده شا پسې لمونځ نه کوې ګرده شا خو مستې قاري صاحب واده دي ستا په نیز نه لمونځ نه کوي دا انسانان بارونه یوه بانه او بله بانه جوړه هغه مور به د سر تر کوڅیو په ورځ د آخرت نیول کېږي و دوزخ ته به ورولېږي چې زوی بیدې او دا ویښ یې غږ نه پر کوي د لمانځه ساعت چې راکښېنه بچی یې دغه لمونځ وکړه ځکه وایي زوی مې ستړی دي ګډه ورځ په د دنیا په کار باندې اخته وم ځکه په دې خاطر ځان نه پر کوم شپې لنډې دي چې خوب یې پوره سي د آخرت د عذابه څخه یې ای مورې وبېروه چې خدای دغه عذابونه چې دغه اوس ما بیان کړل دغه به ستا و زوی ته ورکول کېږي هلته به ژاړې هغه عذاب مه پر پېرزو کوه دغه یو ګړی عذاب چې دا هېڅ عذاب هم نه دی او مختار یې کړ خپل زوی او راکښېنه هغه سپین ږیری به د ژوره نیول کېږي هغه پلار په آخرت کې به و دوزخ ته ورلېږي چې خپل زوی پرې بیده وي او د غږ نه پر کوي او امر کوي یې نه دپاره د لمانځه د ژوره به خدای په آخرت نیسي و دوزخ ته به وراچي یو چا کیسه راته کوم د جداها یو ملا دی مجاهد هم دی ملا هم دی بل نوم یې نه اخله ولسي جرګې ته کاندید هم ووش په ولسي جرګه کې و یو ځای ماخوستن مېلمانه و د شپې ولباندار چې مخلاص کې ولملا صاحب پرېوتل ولما یو چا ټول مال د الله سره د ماخوستن لمونځ ونه کړي چې لیرې شو که څه بلا ول هغه ول په چا کار ولر ول سهار چې راکښېنستلو پر چایو باندې سره ناست ول بارې مې ورته وویل مال الله صاحب ماخوستن دې لمونځ ونه کړي لیرې شو که څه سبب و ول ده راته وویل ورته لمونځ د چا دپاره کوې ول ما لمونځ خو د خدای دپاره کوو ول دې ملا راته وویله دې مجاهد چې پخوا مجاهد هم ملا هم دی اوس هم خلک ملا صاحب ورته وایي ول دې ملا راته وویله ول نه خدای شته نه رسول ستا نه آخرت ستا نه د قبر عذاب ستا نه سوال و جواب ستا نو ناکې ولې ځان ستړی کوې او لمونځ کوې ول په خدای مې دې قسم مې په جلاله قسم مې راته واخلي چې دغه ملا صاحب ما ته دغه رقم وویل چې خلک ملحدان سوي دي هغسې پوهان کسان وو چې علم کلک و ما په یو بیان د لمانځه د ترک دي ما پرون په یو اخبار کې ولیدل پرون په یو اخبار کې ولیدل ملایانو لیکلي وه چې دغه امریکایانو کاناډایانو دغه نور خارجیان چې دلته راغلي دي که هر چا و دوی ته تاوان ورساوه یا یې د دوی څخه مال غلا کړي یا یې دوی مړ کړله یا یې دوی ته عذاب ورساوه دوی د جنت پر هغه سړي حرام دي وګورئ و دغه حماقت دا علماو لیکلي وه هر څوک چې غواړي دغه اخبار ما سره موجود پروت دي زه دې ورښکاره کوم په خاطر د چی شي ول دغه کفار چې دلته راغلي دي دا معاهدین دي یعنې د دې سره وعده د امنیت سوې ده ځکه رئیس دولت د دې سره د امنیت وعده کړې ده چې ستاسې سر ستاسې مال به په امن وي زموږ د امنیت دپاره دلته راسي نو که هر چا تاوان ورسوه یا یې مړه کړله یا یې مال ځینې پورته کړي ځینې یې وي هغه سړي ته خدای جنت نه ورکوي جنت خلاصه بوی د جنت پر حرام دا زموږ ملایان دي دا ملا دی چې ملحد سوی دي ملایان ملحدان سوله پوهان زه به د هغه سړي څخه څه ګیله کوم چې هغه په هېڅ بیت نه پوهېږي زه به د هغه سړي څخه څه ګیله وکړم چې هغه په قرآن نه پوهېږي زه به د هغه سړي څخه څه ګیله وکړم چې هغه په حدیثو په فقه نه پوهېږي زما ګیله خو د هغه چا څخه ده چې هغه علما وي دپاره د ډالرو یې خپل ځان خادم ګرځولی هېڅ بل سبب نشته روپۍ ډالر زموږ د افغانستان د خلکو څخه ډېر ایمانونه یوړل چې دا د سیاست بیان دی دا ډېر بیانات شته ما تاسو ته کړي دي ځکه چې څو واره یې زه کشکړی یم بیولی یم ما ورته ویلي دي چې دا زموږ د علماو شرعي حق دی مشرانو ته یې بیولی تاسو ته ما پر منبر و په تبلیغ کې نه دي ویلي 3 واره یې په تېره هفته نه په ابله هفته کې بیولی
غټو غټو مشرانو ته بیولی په درو سرو واره د دې خبرو د دې ویناو او د دې بیان ما ته کړی دی چې ته د طالبانو سره ارتباط لرې. ما زه د هېڅ بل سره ارتباط نه لرم، زه د خدای د کلامه سره ارتباط لرم چې د دې پر منبر باندې یادوم. و دا خبرې چې ونه شي ښه ما موږ علما شرعي حق لرو چې په حکومت کې نواقصات وي هغه بدل. وما تېره جمعه نه بله جمعه د کفر په باره کې څه بیانات په تاسې حاضرون ته واورول، د دغه ځای څخه سړی تللی دي و هغه ځای ته ورغلی دي ورپلیاز د خدای هغه سړی چې تاسې راوستلی و چې دا خبرې مه کوه هغه دغه جمعه داسې انتیکې وکړلې چې په ژوند یې دغه رقم خبرې نه وې کړې. ما ورته وویل ما کفر غندلی دي. که تاسې د اسلام ملک یاست، اسلام ځانو ته وایاست او د افغانستان اسلامي جمهوریت ته خپل نوم پر دغه باندې ایښی دي، نو تاسې به د کفر په غندلو باندې خوا بده نه کړي. زه کفر غندم، زه بوش او د بوش انډیوالان غندم، زه هغه کفار غندم چې نن یې زما د مسلمانانو ورونو او زما د ورندارګانو سرونه لس دي او شهیدان دي او په وینو باندې لړلي دي. زه به هغه ماشومان هېر نه کړم چې د علیه السلام مظلوم امت د کافرانو اسرائیلو د خوا څخه نن په بمباریو باندې قربانیان دي او په څو وینو باندې لړلي دي. زه به د خپل وطن هغه بچیانو اعتماد هېر نه کړم چې هغه پلار یې د کفر د دین د خدمت لپاره خپل ځان قرباني ګرځولی دي او اولاد یې په سپېرو خاورو کې لږ سر به بل سر او لږ پښې رواني. زه به هغه اعتماد وکړي چې ګورم زه به د خپل وجدان و ایمان او د خپل طاعت خرڅ نه کړم. زه به هغه کفار چې نن یې پر اسلامي ممالکو باندې د خدایي دعوه کړې ده هغه به زه پر منبر باندې چې زما په وجود کې ساه وي هغه به زه غندم. زه به هغه انسانان چې د دین او د اسلام د شریعت او د ملت او د وطن دشمنان وي هغه به زه پر دې منبر باندې غندم. تاسو خو یو وارې په یاد کړئ دغه په دغه ښار کې ما تاسو ته وویله چې مسلمانان ټوله سره ورونه دي په هر ملک کې چې وي. تاسو په تېره هفته کې واورېدل چې په لبنان کې بمباري وسول 15 شپېته انسانان ماشومان کوچنیان نجونې دا مسلمانان نه دي. پر خپل ځان او پر خپل بشر او پر خپل اولاد باندې ته مقایسه کړه چې د کفارو دا ولې نه مرې چې زما او ستا د مسلمانانو او د علیه السلام امتیان د کفارو د خوا په دغه ظلم باندې اخته دي او د کفارو د خوا دغه ظلمونه باندې کېږي. نو زه به څنګه دا پر منبر باندې هغه کفار چې خدای تعالی عز وجل بې ذلیله کوي په دغه کتاب کې قسم وي چې خدای عز وجل بې خرابوي او خدای تعالی عز وجل به دغه کفار د دنیا څخه محو کوي. دا تاسو ته زه اطمینان درکوم، دا زه ستاسو ته وعده درکوم، په کتاب قسم درته اخلم چې کوم کفار چې لوی طاقت ستر طاقت خدای تعالی عز وجل ورکړی و چې هغه امریکا غوندې طاقت دی، امریکا ته زموږ لاس نه رسېدی. خدای په غضب اخته کړي د امریکا څخه یې درته راپورته کړل ستا وطن ته یې راوستل. ستا د وطن د خدای په بچیانو په انسانانو باندې به دغه ذلیله کفار دغه مختور الکفار خوارېږي شرمنده کېږي به د دوی د بچیانو سره به لکۍ ټولوي بیا د دې ماپقه نه بیا نه باسي او زه به د دغه ملک څخه بیا مخ